پیره بل تویز کوا آغا تویز می وکته پیره بل تویز کوا آغا تویز می وکته تا خوی چې کار کوي تا تویز می وکته ته څه دی عجیبه غوندې قدرت دی څوک مدام کړي خوشحالي په چا قیمت دی ته څه دی عجیبه غوندې قدرت دی څوک مدام کړي خوشحالي په چا قیمت دی څوک خندا کوي په مینه کې غرقاب دی څوک خندا کوي په مینه کې غرقاب دی څوک مدام کوي جړه دا حالت دی السلام علیکم قدرمنو ملګرو تاسو ټول طارق علیه زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې احترامات نوم باندې محمد اویس یم د خپل ادبي پاړې جټه واین سره چې په دې ویډیو کې موږ سره نسلی کوي د رضخان پښتون او وکیل صبیر چې انشاءالله هغه به تاسو ته ښایسته شعرونه پیش کوي او موږ امید لرو چې انشاءالله تاسو به ډېر زیات خوښ شي وکیل صبیر تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایي ډېره مهرباني ډېره شکریه رضخان بھائی تاسو هم په خپل پروګرام کې هرکلی وایي ډېره اول خو موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ په دومره مصروفیاتو کې خپل وخت راکوو زموږ سره چې کوم زموږ مینوال د تاسو د خپل شاعري مقار اخیستل خپله شاعري تاسو زموږ مینوال سره شیر کا تاسو ډېره شکریه ادا کوو اوس موږ غواړو چې زموږ مینوال چې کوم دي هغو دپاره څه وکیل بھائی ښایسته غوندې شعرونه پیش کړي یا غزل ووایي نو ډېره به ښه وي هغه وایي چې دنیا دا چا سره څه غم او چا سره څه غم دنیا دا چا سره څه غم او چا سره څه غم څوک سپک وخوړي او څوک درنه غم غم دې راځي خو چې د غم غوندې وي غم دې راځي خو چې د غم غوندې وي الله دې نه راولي چا باندې سپېره غم تقسیم د غم شوی په ټولې دنیا تقسیم د غم شوی په ټولې دنیا څوک دې ژمدي کوي ملګرو څوک دې مړه غم او چېرته یتیم نه خو پوښتنه وکړه چېرته یتیم نه خو پوښتنه وکړه قسم دی تلو ته راځي په میرخته غم او وکیل صبیر خو نور غمونه نه کړم غم خو به خود کوم خو صرف دی هغه غم غزل دا وایي چې پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته تا خو چې کار کوي تا تویز مې وکته او پیره داسې تا غوندې مې ډېر پیران په ستړي کړو پیره داسې تا غوندې مې ډېر پیران په ستړي کړو دوه ځلې قسم ده چې شیا تویز مې وکته پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته نو تا خو وي چې کار کوي تا تویز مې وکته او پیره ترقي کې ګوره هیڅکله غلط نه یم پیره ترقي کې ګوره هیڅکله غلط نه کېږي بس نه کېږي دنیا تویز مې وکته پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته تا خو چې کار کوي نو تا تویز مې وکته او پیره که د جنګ چېرته څلورو سترګو وکتو پیره که د جنګ چېرته څلورو سترګو وکتو وبه منې خپله وشه دا تویز مې وکته نو پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته تا خو چې کار کوي نو تا تویز مې وکته پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته او پیره ته وکیله نوي ملیان ښایي پیره ته وکیله نوي ملیان ښایي دې نه څه خبردار ملا تویز مې وکته پیره بل تویز کوه هغه تویز مې وکته نو تا خو چې کار کوي تا تویز مې وکته یو غزل ده چې هغه موږ داسې په تسلۍ باندې نه دی هلی خلک یې پوښتنه کوي چې رقیب ډوب شي تانده ډیم کې چې کبان دي وخوري زرې زرې د خدای نه غواړه کلیوان دي وخوري زرې زرې د خدای نه غواړه کلیوان دي وخوري رقیب ډوب شي تانده ډیم کې چې کبان دي وخوري لړا منګور خو دې که وخوري دا مې ویچه سره خبره دلته کې چې ګرانه چې انسان دي وخوري رقیب ډوب شي تانده ډیم کې چې کبان دي وخوري او داسې بلا مې خدای نه غوښتي خو کرایې وستا داسې بلا مې خدای نه غوښتي خو کرایې وستا تا خو چې خود پناه کی تا سره خندان دی وخوري رقیب ډوب شي تانده ډیم کې چې کبان دی وخوري او یریبو څنګه وکې نشي کوی دو خلکونه یریبو څنګه وکې نشي کوی دو خلکونه خبر به نه وي چې خبرېږي غمازان دی وخوري رقیب ډوب شي تانده ډیم کې چې کبان دی وخوري
او زری زری د خدای نه غواړم کلیوان دی وخوري رقیبه ډوب شي تا نه ډیم کې چې کبان دی وخوري نو وکیله پورې کلی یار ده تا ته ښه معلوم ده وکیله پورې کلی یار ده تا ته ښه معلوم ده آسې نه مخکې غوندې خوار شي په زبان دی وخوري رقیبه ډوب شي تا نه ډیم کې چې کبان دی وخوري ډېر زبردست ډېره مهرباني وکیل بھائی ډېر شکریه تاسو موږ ته دومره ښایسته غزل وویل او زموږ مینوال به انشاء ډېر زیاته خوند اخیستی او اوس مینوال موږ سره موجود دی رضا خان پښتون چې انشاءالله هغه نه به شعرونه اوري رضا خان پښتون موږ غواړو چې تاسو زموږ مینوال ته یو ښایسته غوندې غزل پېښ کړئ او ووایئ تاسو به ډېره مهرباني دا یو غزل ده خدایه څه دی عجیبه غوندې قدرت دی څوک مدام کړي خوشحالي په چا قیمت دی خدایه څه دی عجیبه غوندې قدرت دی څوک مدام کړي خوشحالي په چا قیمت دی څوک خندا کوي په مینه کې غرقاب دی څوک خندا کوي په مینه کې غرقاب دی څوک مدام کوي جړا دا حالت دی څوک شراب و پیاله اوس کی پام غلط کی څوک شراب و پیاله اوس کی پام غلط کی څوک لګیا سحر مخام په عبادت دی او څوک اټوله شپه په ویښه باندې ناست وي څوک اټوله شپه په ویښه باندې ناست وي څوک محل کې بې پروا پروت په راحت دی څوک بېغمه په پلنګ کوي خوبونه څوک بېغمه په پلنګ کوي خوبونه څوک مدام کړي شوګیرې لیک د قسمت دی څوک بېغمه په پلنګ کوي خوبونه څوک بېغمه په پلنګ کوي خوبونه څوک مدام کړي شوګیرې لیک د قسمت دی څوک د یار مینې کې ګرځي تل خوشاله څوک د یار مینې کې ګرځي تل خوشاله د چا همیش یار په غمونو پام غلط دی خدایه چاته دې ورکړي دومره ډېره خدایه چاته دې ورکړي دومره ډېره چې په ژوند دې پوره شوی هر حاجت دی څوک په منډو ترړو ګرځي شولو ستړي څوک په منډو ترړو ګرځي شولو ستړي خدایه چاته دې ورکړی ښه صحت دی چاته ورکي قسم قسم طعامونه چاته ورکي قسم قسم طعامونه څوک د بل در ته ولاړه ملامت دی نن مې ټولې مرګتي ځکه دې پرشي نن مې ټولې مرګتي ځکه دې پرشي کوي حسد باز دوستان دا حقیقت دی که هر څوک وي ماته بد په خپلو زړو کې که هر څوک وي ماته بد په خپلو زړو کې زما زړه کې خو هر چاته محبت دی ما رضا خان پښتون به خدای کله خړ نه کي ما رضا خان پښتون به خدای کله خړ نه کي هسکه غاړه ورته ګرځم صاف مې نیت دی ډېره مننه رضا خان پښتون تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې دومره ښایسته شی موږ ته پېښ کړه او موږ امید لرو چې انشاءالله زموږ مینوال ته به ډېره زیاته پسند شوې وي مینوالو که تاسو د رضا خان بی او د وکیل بی شاعري تاسو ته پسند شوي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ دې سره تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي او زموږ د فیسبوک پیج هم سره لایک کړئ دې سره به تاسو ته زموږ د فیسبوک چې کوم هم نوې ویډیو موږ ورکوو تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي اوس موږ ته اجازه راکړئ انشاءالله بیا به تاسو سره میلاویږو په نوې ویډیو کې او په نوې پروګرام کې د خدای په امان